اجلاګانو یا خواجه سراو سره د دوی په مشکلاتو او د هغې د هواري په هکله دوی کې د پوهې بیدارولو دغه پروګرام سوسایټي فار ډیولپمنټ او اویر ګرلز نومي نادولتي ادارو په شریکه را جوړ کړی او په دغه موقع اجلاګانو ویل د لوی مبارزې نه پس اوس دوی د شناختي کارډونو ترلاسه کولو او انتخاباتو کې د ودرېدو او رای ورکولو حق ګټلی دی، خو اوس هم دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي، لکه د دوی یوه مشره نیلي چې په دې هکله ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي خزو لپاره لکه زکات شته، سړو لپاره زکات شته او خواجه سراو لپاره زکات نشته. یو دویمه خبره دا ده چې لکه سړو لپاره علاج فری شته، خزو لپاره علاج فری شته، خواجه سراو لپاره علاج نشته فری. مین خبره دا ده درېمه چې لکه سړو لباټ شته، خزو لباټ شته، خواجه سراو لباټ نشته. د غرضدابل اجلا نگاهې وایي ټولنه کې زموږ څوک هم عزت نه کوي. که مشکلات دي کنه چې په ډیرو کې نو څوک پرېږدي نه ګندګیران راشي وخي کله څه وایي کله څه وایي، مطلب نور څه مسله جوړه شي څه خبره لکه موږ خلک یریږم که نه لکه نشي ویلو او باقي دا ده چې موږ له څه نوکرۍ مسله حل کوي، زموږ څه مستقبل جوړ کوي. او د سبا اسماعیل نه مو چې پوښتنه وکړه چې اجلاګانو سره د اوږدې مودې کار کولو نه پس دا کمې نتیجې ته رسېدلې ده چې آیا دی کې د خپلو انساني حقونو په هکله پوه شته؟ نو هغه وایي دینه خو خبر دی چې ای سره وایلیشنز کم کېږي، د هغې حقوق کم پامال کېږي، خو زیات ترای کې دومره پوهه نشته چې هغې به خپل حق دپاره اواز څنګه اوچتوي، چېرته به ځي. دی دی کې مختلف چیلنجز مختلف مسایل دی آیډنټیفای کړل، لکه دی سره چې کله دی سکول ته ځي نو هراسمنټ دی ته فیل کېږي، بولینګ، بیا دی خپل ایجوکیشن نشي کانټینیو کولی. دی دا خبره هم وکړله چې کله دی بیا کاروبار کول غواړي یا چېرته دی نوکري کول غواړي نو هلته ته هراسمنټ ډېر زیات چې کوم دی نو د هغې سامنا ورته وي. او وایي دی ته د نړیوالو او ملکي قوانینو معلومات ورکړل شول، خو اوس نه یوازې د دی فرض ده چې په منظم ډول د خپلو حقونو لپاره جدوجهد وکړي، بلکې حکومت، مدني ټولنې او مطبوعات هم باید دې لړکي ګامونه اوچت کړي. او د پروګرام مشره میلمنه د خیبر پښتونخوا د زنانو لپاره د قوانینو جوړولو د کمیسیون چیرپرسن میرمن نیلم تورو وایي باید ټولو قوانینو کې اجلاګانو ته ځای ورکړل شي. اکثر موږ خو جاړو چې د ښځو دپاره سیاست ورسته نه دي کړي، خاص طور په خیبر پښتونخوا کې شاته پاتې شوي دي، مارجنلایز دي. دي غریبانان خو اډو چا انسان اډو ګړلې نه دی چې دا انسان دی، حالانکه خدای پاک په خپلو کارونو بیسټ پوهېږي، هغه دی چې انسان جوړوي، سړی جوړوي، ښځه جوړوي، تھرډ جینډر جوړوي. نو دې دپاره قانون سازي نه علاوه بله لاره نشته. شکر دی اټلیسټ څنګه ما دې له لوکوټي شانته کې هوپ زیاتوم او ته مې کم از کم ووټ خو اچوی که نه شناختي کارډ هم جوړ شو. دغه شانته کې د دې دپاره هم قانون سازي دپاره یو کلاز په هر یو ډپارټمنټ کې اډ کول پکار دی، هر پالیسی میکینګ کې. هر څوک هیواد کې د اجلاګانو صحیح شمیره ځکه نه معلومه چې نادره د دی ټولو رجسټریشن نه دی مکمل کړی او ځینې اجلاګان هم شناختي کارت کې اجلا لیکل نه غواړي. خو پوهان وایي که ټولنه دې ته تیاره کړی شوه چې دا یو حقیقت دی او دی سره باید د انسان په توګه چلند وشي نو ډېرې ستونزې به پخپله هواري شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو ټي وي، پیښور.